هفتې بعد زما ملګری وانه صوفي او رک شولو. د یوه ښه ملګري لپاره ما ټول ځایونه وکتلو. پولیس والو ته مې وویل چې څه مې کولی شول هغه مې ټول وکړلو، خو چې چاته پته نه وه چې نو زما امید مات شو. یوه هفته ووته. ما پولیسو ته وویل چې تاسو هم خپل څارل پرېږدئ، خو هغه نه ودرېدل. بله ورځ دوه پولیسان راغلل. د هغه په څېره موسکا وه، خو د هغوی په منځ کې زما ملګری ولاړ و. هغه راته وویل چې د ښار نه بهر په یوه ځنګله کې میلاو شو. د هغې په مخ باندې د دیوال یو نشان هم نه و. هغه ډېر غلی پلی و. هغه زما ملګری زما سره پرېښودلو، خو دا زما ملګری نه دی. دا زما ملګری رقم څخه برېښي، زما د ملګري رقم څخه خبرې کوي، زما د ملګري رقم څخه حرکت کوي، خو رښتیا درته وایم دا زما ملګری دی. نیمه شپه کې چې زما سترګې خلاصېږي هغه زما د دروازې شاته ولاړ وي. مو ته خو د هغې څېره نه برېښي، خو د هغې څېره راته برېښي. په ټوله شپه د دروازې شاته ولاړ وي، خو چې کله کله شي زه جګېږم هغه د دروازې نه لاړ شي. دا چې څه هم دی خو په ما باندې باور وکړئ دا زما ملګری نه ده. زه ولې درې وم چې دا زما ملګری نه دی؟ ځکه چې 2 هفتې مخکې ما خپل ملګری په خپل لاسو وژنلی و او بیا مې ځنګله کې په یو ځای کې ښخ کړو. د هرې شپې رقمڅه نن شپه هم ما د ډر کیسې کتلې. ما 3 ګنټې دا ویله، هېڅ پته نه وه چې ډېر ناوخته شو او زما سترګې بندېدلې. چې څنګه مې سترګې پټې کړل نو ما ته ولېږدل چې دا ټول رښتیا دي. هغه مړه حال کا او روحونه ما چې دا ټول زما خواته درغلي. دا اوس څنګه و؟ آیا دا یوازې د دروازې نه راغلو؟ نه 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 نه، دا زما وهم دی. دا زما وهم نه دی. هغه دروازه کې څوک دی؟ دینه بعد چې زه یې وکسم. Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. Pajarita se de botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga